زما عزتمندو د مسلمانانو په دغه ځمکه د یهودو قبضه ده او د تیرو 15 کلونو راهیسې یهود په دغه ځمکه مسلط دي او د فلسطین مسلمانان د هغوی د ظلم او د ستم لاندې دي. اولینه خبره خو دا ده چې د بیت المقدس آزادول د ټول امت اجتماعي فریضه ده او امت په دې کې ګناهګار دی که دا مسجد اقصی د یهودو په قبضه کې پاتې شي، په دې کې شک نشته. د دې ځمکې آزادول، د مسلمانانو د هغوی د ظلم نه خلاصول، مسجد اقصی او ارض مقدس د هغوی د تسلط نه آزادول د ټول امت ذمهواري ده او په دې کې د ټول امت مکلفیت او مسؤلیت جوړیږي، خصوصا د مسلمانانو د عمراو د حاکمانو. یو خو په دې باندې باید سړی ځان پوهېږي. بل زما عزتمندو بدبختي موږ تاسو کې دا ده چې د نشنلیزم او د قومي تعصب ریښې موږ تاسو کې دومره مضبوطې دي چې ډېر خلک په دې نه پوهېږي چې د فلسطین سره او د مسجد اقصی سره زموږ او ستاسو کوم تړاو دی، کوم تعلق دی. سړی افسوس وکړي مسلمانان افغانان د مجاهدینو د مهاجرینو اولاد په دې نه پوهېږي چې د فلسطین سره زموږ کوم تړاو دی، کوم نسبت دی. د ډېرو خلکو سړی په فیسبوک باندې پوسټونه ګوري، سړي زړه درد وکړي، ځینې وایي د فلسطین د غم هم مرئ. حال لا چې فلسطین یوازې د فلسطین د مسلمانانو قضیه نه ده، داسې د یو قوم قضیه نه ده او نه د عربو قضیه ده، دا د امت مسلمه قضیه ده او په دې کې د ټول امت مکلفیت دی. هغه د یوازې د فلسطین د خلکو مسجد نه دی، هغه یوازې د عربو مسجد نه دی، بلکې د ټول امت مسلمه مسجد دی. د مسلمانانو قبله ده، د مسلمانانو لپاره حرم دی، د عزت شی دی. دریم زما عزتمندو موږ تاسو باید خپل اولادونه خپل ځوانان د فلسطین په قضیه باندې پوه هم کړو او په دې باید د هر مسلمان مطالعه هم وي. د فلسطین او د ارض مقدس او د بیت المقدس او د مسجد اقصی اهمیت باید د هر مسلمان په زړه کې، دا د مسلمان لپاره څومره قیمتي شی دی او مسلمان باید په هیڅ قیمت د دې ځمکې نه او د دې وطن نه او د دې تاریخي مقام نه تیر نشي. او زمونږ استاسو همیشه لپاره باید په خپلو دعاګانو کې برخې د فلسطین د مسلمانانو لپاره، خصوصا په دغه ورځو شپو کې د فلسطین مسلمانان انتهایی ډېر زیات په غم کې دي، درد کې دي، تکلیف کې دي، همیشه د بمبار لاندې دي. صحیح ده چې اسرائیلو ته به هم تاوان رسېدلی، یهود به هم څه ډېر مردار شوي، لیکن شک په دې کې نشته چې موجوده حالاتو کې د مسلمانانو ډېره زیاته مالی تلفات و ځاني تلفات هلته ډېر زیات دي، بانتها ډېر شهدا دي او بانتها ډېر زیات زخمیان دي. الله عز وجل د فلسطین د مؤمنانو سره مرسته وکړي، الله دې د هغوی د مجاهدینو سره کومک شامل حال وګرځوي او الله دې په ټول امت مسلمه کې غیرت پیدا کړي، خصوصا په حاکمانو کې چې هغوی د امت مسلمه د اتفاقي قضیه دا حل کړي.